د ولسمشر غني او امرالله صالح تازه خبرې سی وویل څه کول غواړي او چاته یې اختیار ورکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان حکومت وایي له کورونا وایرس ځپلو سره د ملي مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د خوراکي توکو مرستو یو نوی پروګرام اعلان کړی. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې یاد پروګرام به په 2 مرحلو کې پلی کیږي. صالح زیاته کړه چې په یاد پروګرام کې 1.8 میلیونه بې وزله کورنۍ په نظر کې نیول شوې. نوموړي زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې به په لومړۍ مرحله کې په اړمنو خلکو د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت وړه وریجې غوړي لوبیا او د لاس پرېمینځلو صابون وویشل شي. د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا له دغه پروګرام څخه به د افغانستان 90 سلنه وګړي برخمن شي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غني بیا چارواکو ته د ګواښ په ډول وویل له یو څو ځایونو راته خبرتیا رسېدلې وه چې یو شمېر ولسوالانو غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته ولاړه شي. خو ولسمشر غني وایي که په ملي دسترخوان کې چا فساد وکړ له پښو نه یې زړوم. غني وایي د بې وزلو له پیسو نه چې څوک ورته ګوري چې په خپل جیب کې کیږدي دا نه یوازې له ولس سره خیانت دی بلکې له خدای جل جلاله سره هم خیانت دی. هغه وویل چې افغان حکومت په پوره توان سره په دغه برخه کې د فساد مخنیوي ته ژمن دی او زیاته یې کړه که چیرې په دې برخه کې فساد وشي د نورم او استاندرد ادارې د رئیس کیسه به تکرار کړي. د نورم او استاندرد ادارې مشر او یو شمېر نور چارواکي تېره اونۍ په اداري فساد کې د لاس لرلو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول. په هر حال د مرستو دغه بهیر چې حکومت د ملي دسترخوان په نوم نومولی بیا بېلابېل نظرونه راپورته کړي. ځینو یې هرکلی کړی خو شفافیت پکې غواړي. خو ځینې بیا وایي چې حکومت د خلکو ته د ماهي خوړلو نه بلکې د نیولو چل دې ور وښیي. خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو په خپلو لاسونو ځان ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.